د تورغر واقعي یو بل اپډیټ مخې ته راغلی دی. دا اپډیټ داسې دی چې یقینا تاسو به هم ډېر زیات خفه کړي او ستاسو به زړونه ډېر زیات ولړزوي. د هغه جینۍ د مینې ډک وایس میسجونه، خبرې او هغه کوم خبرې چې د خپل عاشق ته رالېږلې وي هغه مخې ته راغلي دي چې هغې پکې وایي چې ته زما یا خوښ یې او یا زما تا سره مینه ده، ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی او داسې مختلف قسم میسجونه چې په وایس کې دي هغه یې ورته رالېږلي دي. نو قدرمنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې دغه ټول وایسونه واورئ، په دې ټوله قصه باندې پوه شئ چې دوی دا دوستانه څنګه جوړه شوه، بیا په کومه طریقه باندې دا خبره تر دې حده راورسېدله چې د سمیع الله په نوم باندې یو ښکلي ځوان پکې سر هم وخوړو. قدرمنو، اول به تاسو ته یو څو خبرې مختصر وکړم چې سمیع الله دغه ځای ته ورتلو او بیا هغه په خپله دا اقرار کړی و چې کله د جینۍ ما سره میلاو شوه نو موږ څه ځای پورې پیادل مزل هم وکړو، یعنې د مزل نه پس بیا دا دغلته نیول شوی دی، یا د دې کلي خلکو رانیولی یا د دې کور خلکو رانیولی دی او بیا یې په زور باندې راوستی. بله خبره دا هم په یاد ولرئ چې اوس وخت هم په ځینې علاقو کې داسې کرفیو ده چې ګینې د یو بل علاقې کس او یا د یو بل ځای کس د شپې ناوخته ونیول شي نو د هغه نه پوره جاج پړتال کېږي او بیا چې هغه څه کړي وي نو د هغې سزا ورته میلاویږي. نو اوس راځو خپلې خبرې ته چې ځینې وایس میسجونه یا ځینې خبرې هغه په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې چلیږي، وایرل دي او د دغه خبرو تر شا دا خبرې کېږي چې ګینې دا د دې جینۍ خبرې دي. نو دوستانو، موږ مکمل معلومات وکړو، مکمل معلوماتو نه پس دا خبره مخې ته راغلې ده چې دا د دغه جینۍ وایسونه نه دي، بلکې دا په سوشل میډیا باندې تاسو ته معلومه ده نن سبا خو د اے آی دور دی، یعنې ارټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره هم خلک دغه شیزان جوړوي. خو خیر پښتنو ته لا فی الحال د اے آی ضرورت نه دی راغلی، ځکه چې په دې کې ځینې داسې بې ضمیره جینکۍ شته چې هغوی هم دغسې وایسونه جوړوي، ځکه چاته څه پته ده چې دا اصلي جینۍ ده او که دا یو عام پروفیشنل جینۍ ده. نو پروفیشنل جینکۍ دغسې وایسونه جوړوي او په دې باندې دوی خپلې چینلې چلوي.